سلامونه ستړي مشئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د ابن سینا فارمسي دولتي شرکت په شمال او شمال ختیځ زون کې د څارنې د پیاوړتیا او خدمتونو د ښه والي په موخه په بلخ ولایت کې خپل مرکزي دفتر پرانیسته. سیمه ییزو چارواکو او یو شمېر ګډونوالو دغه اقدام د روغتیایي خدمتونو د ښه والي په برخه کې یو اغېزناکه ګام وباله. په بلخ ولایت کې د شمال او شمال ختیځ زون په کچه د ابن سینا دولتي فارمسي شرکت د اړوندو څانګو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په موخه په یاد ولایت کې د دغه شرکت امریت پرانیستل شو. د یاد ادارې امیر وویل چې د شمال زون په کچه د دغه استازولۍ له پرانیستي سره به د دوی خدمتونه پراخ او د بې کیفیته درملو د پلور مخه به ونیول شي. ما 90 پرسنل در زون شمال شرق داریم. ایجاب میکرد که یک دفتر داشته باشیم. ما 65 شعبات دولتی در زون شمال و شمال شرق داریم. ایجاب میکرد که ما دفتر داشته باشیم و ما در این شعبات ما در حال انکشاف است. ایجاب میکرد که دفتر داشته باشیم تا اینکه هیبت و سلامت و قدرت همین شرکت دولتی فارمسی ابن سینا رو در عرصه صحی خوبتر و بهتر بتونیم که به مردم تقدیم بکنیم. ورته مهال د بلخ ولایت ځایي چارواکي د دغه زون په کچه د یاد شرکت د دفتر پرانیسته د غوره روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې یو مثبت ګام بولي او په رښتونو خدمتولۍ ټینګار کوي. در پهلوی ریاست دوا و غذای ولایت بلخ یک همکار بسیار خوبی ما پیدا کردیم که او عبارت از شرکت ابن سیناست. یعنی یک همکار بسیار با اعتماد قابل باور که می تواند در قسمت عرضه خدمات دوایی با ما یک جا باشه و ما بتوانیم که فعلا مشکلاتی که در بخش دواست و ای را از بین بریم و ای را تقویه بکنیم. شفا در ربی کریم در طرف بده ولیکن در انسان در پاره در طبیب در پاره در دکتر در پاره مهم تری خپل رشته او خپل طبابت چې دی باید پاوی کامل مهارت ولري. نه باید په دې خاطر باندې چې دی خپل بزنس او کاروبار په مخه واخلي. خپل تجارت د انسان په حیات او په زندګۍ پورې د تړلی دی. له بلې خوا ګډونوالو فارمسي د طبابت د ملا تیر یاد کړ او له دې برخې څخه په لا زیات ملاتړ ټینګار وکړ. در نزد دکتر رفتن این سنت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک انسان میگه مریض میشه دوا وجود داره در نزد دکتر نمیره دوایی نمیکنه میگه من دوا ضرورت ندارم من توکل خود الله میکنم. نه خیر ولی این گناهگار میشه. به خاطر از این دارو دوارم الله آفریده مرض خدا داده این دوارم الله پیدا کرده. لحاظا این دکتر صاحبای ما که هستن واقعا شما خادم دین هستین خدمتگار جامعه هستین. خواهش ما است که دولت امارت اسلامی در این زمینه توجهی بیشتر بکنه تا باعث شود که امراض و مریضی ها کمتر شود و دوای بسیار خوب و با ارزش در اختیار مردم عزیز و هموطن افغانستان و ما شما قرار بگیره. د یادولو وړ ده چې د ابن سینا دولتي فارمسي شرکت په هیواد کې په 1333 لمریز کال په فعالیت پیل وکړ چې اوس مهال د هیواد په کچه 115 څانګې لري چې 15 څانګې یوازې په شمال او شمال ختیځ زون کې خدمتونه وړاندې کوي. اسلامي امارت د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې څه باندې 15 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته نیولې. د بلخ ولایت د اراضي امیر چې د دې ادارې له تخنیکي ټیم سره یو ځای د دې ولسوالۍ د وطني او ګل افغان میش ځایونو ته تللی و د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د اسلامي امارت د جدي ژمنو ډاډ ورکړ. د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې شاوخوا 15 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې. د یاد ولایت د اراضي امیر له یو شمېر نورو کسانو سره چې په همدې موخه د نهر شاهي وطني او ګل افغان ښارګوټي ته د تصفیې په موخه تللی و په راتلونکي کې هم د دغه بهیر د دوام خبر ورکړ. موږ د نهر شاهي ولسوالۍ شهره کې وطني او د ګل افغان کلي ته راغلي یو.
تقریبا څه کم 15,000 جریب مځکه د دغه دوو کلو د خوا څخه چې غصب شوې موږ هغه د غصب څخه خلاص کړله و بیت المال ته مو سپارله. انشالله اولس هم که ما همکار است، ملت همکار است، دایی خوش است به خاطر از این چیز زمینای خودشان هم از زمینای دولتی از زمینای شخصی جدا شود و دیگه هم ما انشالله کوشش میکنیم دیگه قریه چه است و ولسوالی نارشایی چه است ما کوشش خود میکنیم زمینای دولتی را از زمینای مردم کسی چې غصب کرده جدا بسازیم. د بلخ ولایت د اراضي امیر وایي چې دغه ریاست د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د دغه کمیسیون په همکارۍ تر اوسه په مزار شریف ښار کې څه باندې 50,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. لله الحمد زموږ د کمیسیون کار هم ډېر په چټک روان دی. تقریبا د مزار شریف د ښار په شاوخوا کې څه کم 50,000 جریب مځکه د غصب څخه خلاص شوې ده، بیت المال ته سپارل شوې ده او زموږ د فعالیتونو سره چې حساب کې تقریبا څه کم 80,000 جریب مځکه په الحال د غصب څخه خلاص شوې بیت المال ته سپارل شوې. له بلې خوا د یادې سیمې اوسیدونکي د دې ادارې د کاري بهیر ستاینه کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې دغه ځمکې بیا د دې سیمې کروندګرو ته په اجاره ورکړي. همین زمینایی که اینجا مردم ما گرفته بودن اینا اصلا از اول نمیفهمیدن که مربوط دولت است. اینا دمی فکر بودن که اینا شاید داخل نقشه ما باشه، مربوط ما مردم باشه. دمی فکر اینا همینجا زحمت کشیدن و امرای بیل و کلنگ و غالتک و اینا را آباد کردن و در کشت اینا را آباده کردن. امروز خوش هستیم، شکر که ما هم بفهمیم که ما چقدر زمین شخصی از خود داریم، کدام منطقه و کدام سمت مربوط دولت میشه. زراعت از دولت خوش هستیم که همه همین زمین دولتی را مردمی را پاک کرد. پس اگر همین مردم زحمت 40-50 سال زحمت کشیده دمی زمین شور اگر دولت اجاره میته پس ما مردم همین غریب و مستحق هستیم دمی زمین. دا په داسې حال کې ده چې په نهرشاهي ولسوالۍ کې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو خبر ورکوي چې تېره اونۍ دغې ادارې د دغه ولایت په چهاربولک ولسوالۍ کې شاوخوا 2,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته ترلاسه کړې وه. د بلخ ولایت د پاسپورت مدیریت چارواکي وایي دوی هره ورځ په دې اداره کې د پاسپورت زر غوښتنلیکونه په آنلاین توګه او شاوخوا 200 حضوري غوښتنلیکونه ثبتوي. له بلې خوا هغه ښاریان چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره دغه مرکز ته راغلي دي د دې ادارې له کاري بهیر څخه خوښ دي. د بلخ ولایت د پاسپورت مدیریت د بهرنیو وګړو د ویزو مسؤل وویل چې دوی په ورځني ډول څه باندې 100 تنو د پاسپورت غوښتونکو ته په انلاین او حضوري توګه رسیدنه کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې یاده اداره هڅه کوي ترڅو د خلکو ستونزو ته پر وخت ورسیږي. موږ د افغان پوسټ محترم مدیریت سره داسې تفاهم لرو چې کم پاسپورټونه چې موږ اسنادونه دوی تسلیم کړو د 15 تر 20 ورځو پورې هغه پاسپورټونه د مرکز څخه بیرته راځي دلته او دوی یې توزیع کوي. له بلې خوا د بلخ ولایت د افغان پوسټ مسؤلین د پاسپورټونو د ویشت په برخه کې له رامنځته شوو اسانتیاو څخه ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي ترڅو د مراجعینو ستونزو ته په کم وخت کې رسیدنه وکړي. قبلا روند توزیع پاسپورت در پستخانه مرکزی بود در تعمیر ریاست مخابرات. اونجا امکانات خوب برای مراجعین نبود، سایبان نبود، زمستان میشد، گرمی بود، تابستان بود، آب خوردن نداشتن. اما بیت الخلا برای مراجعین متقاضی های پاسپورت فراهم نبود. ما اینمی سهولت ها را در پستخانه شهری واقع چوک بیهقی است انتقال دادیم. روند توزیع پاسپورت اینجا ما برای متقاضیان پاسپورت مراجعین چوکی به خاطر نشستن، سایبان، بیت الخلا همه نیازمندی های متقاضی های پاسپورت فراهم کردیم. ورته مهال ځینې هیوادوال چې دغه مرکز ته د پاسپورت اخیستلو په موخه راغلي دي له رامنځته شوو اسانتیاو څخه خوښ دي. پیش مخابرات که سابق بود آفتاب بود دیگه مردم سرگردان دا آفتاب دیگه سرگردان میشن. حال فعلا شکر الحمدلله خوب است، پاسپورت به زودی به دست میارین دیگه، جای مساعی است، جای صحیح است دیگه، راضی هستیم فعلا دیگه. منظم است، همه چیز خوب است، نه در آفتاب هستیم، در سایه هستیم. پاسپورت هم بسیار در راحتی گرفتیم، 16 روز پاسپورت ما اومده، خوشحال هستیم دیگه. د یادولو وړ ده چې د چاپ شویو پاسپورټونو د ویش لړۍ مخکې د مخابراتو له چوک سره د افغان پوسټ له مرکزي پوسټخونې څخه ترسره کېده چې له دې وروسته به یاده لړۍ له لا زیاتو اسانتیاو سره په بیهقي سړک له ښاري پوسټخونې څخه ترسره کیږي.
د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیخي چارې